د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام وخت مو بخیر ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته څېړونکي وایي که پاکستان د افغان طالبانو وکالت پرې نږدي نړۍ به د ملامتۍ ګوته ورته ونیسي. څېړونکي وایي که پاکستان په نړۍ کې د افغان طالبانو د وکالت نه لاس نه اخلي نو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ښځو د زده کړو رسنیو بشري حقوقو او نورو لګول شوو بندیزونو په اړه د پړې یا ملامتۍ ګوته د پاکستان په لوري پورته کیدای شي. د څېړونکو په وینا نږدې ورځو کې د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر لخوا اسلام آباد کې د طالبانو په هکله ورکړل شوي بیان نه د خبره ثابتېږي چې دوی لا هم طالبان په رسمیت پیژندلو ته تیار نه دي او بله دا چې پاکستان دپاره هم په دې کې پیغام دی چې د طالبانو په اړه باید د خپلو پالیسیو ته بیا کتنه وکړي. څو ورځې وړاندې د پاکستان په سفر راغلی د جرمني د خارجه چارو وزیر انالینا د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری سره په ګډه یوه خبري کنفرانس ته خپله وینا کې ویلي وو افغان طالبانو ته د نړۍ لخوا دا واضح پیغام ورکول دی چې دوی په غلطه دي او طالبانو افغانستان په شا بوتلو. او پښتونخوا کې 2 پاکستاني عسکر وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې په وسلوال برید کې 2 پاکستاني عسکر وژل شوي دي. د پاکستاني پولیسو د معلوماتو له مخې دغه برید تېره شپه د کلابټ په سیمه کې شوی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې یاد برید د عسکرو پر موټر د ګزمې پر مهال شوی دی او بریدګر هم وژل شوی دی. پر پاکستاني پوځ حمله ورباندې سره بریدونه نه دي درېدلي او هره ورځ ګڼو پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. د بریدونو او نښتې داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستاني حکومت له پاکستاني طالبانو سره د سولې لار خپله کړې ده او د دواړو لورو ترمنځ وربند هم غځېدلی دی. قدرمنو دوستانو له ملتیا مو مننه. ښه اوسئ.